السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته د مولانا عبدالرحمن چې کوم پټو ویل شوی دی یقینا تاسو ته به دا وینئ په جاز کې ناستې وغیره چېرته سفر به کې روان به او دا پټو چې کوم دی تاسو به کتلی چې یاره چا یو د مخالف پارټۍ والا چې کوم جوړ کړی دی پیک نو په دغې کوم صحیح پټو چې دی په دغه ځای کې ورته د شرابو بوتل او ګیلاس وغیره دا چې کوم دی ښودي دي په ایډیټینګ کې نو دا بیا چې کوم دغه مخالف پارټیان وي نو هغه پکې لګیا و چې یاره د مولانا عبدالرحمن پارټي ټارګېټ کوله چې دا وګورئ دا ستاسو حل دی ستاسو مشر په دې حل دی او زما دپاره قابل احترام دی دا دومره بکواس او دومره دروغ چې کوم دی تاسو په یو عالم پورې هلکه هر څنګه دی خو دا پټو چې کوم دی دا ایډیټ پټو دی نو مطلب دا دی تاسو دا چې کوم دی دا د یو عالم بې حرمتي ده او دا به جوړ کړی چې زما څومره خیال دی دا به د پی ټي آی یو ورکر چې جوړ کړی چې یاره د بل د پارټي بدنامه شي د پی ټي آی غل ورکر به چې دا جوړ کړی نو د دغه لپاره چې یاره دی بدنام شي یا د نور دغه وشي نو دی که هر څنګه دی خو دله پکار ده نو چې یاره دغه کس له د مولانا عبدالرحمن کار څنګه دی خو دغه پی ټي آی دا کم کس چې دی پته لګي نو خو راته ښکاري داسې د شک په بنا باندې به وایي چې یاره د پی ټي آی ورکر به نو ځکه ته چې کوم دی دا مخالف دا پټو چې کوم دی جوړ کړی دی دغه پیک په کمپیوټر باندې په دې کې د ده سره مطلب دا د کلینډر هم پکې راوستی شو هغه څنګه چې د جازه کلینډر یې کله دته په هغې کې کینې مختلف قسمه د ده بې حرمتي کوي په یو مختلف قسمه طریقو باندې نو هغه کسانو ته هغه ملګرو ته زموږ خواست دا دی چې یاره دا چې کوم دی که هر څنګه دی بیا هم یو ملا دی یو عالم دی زموږ نه پوهه ورسره ده په علم باندې پوهه دی او دا کم پی ټي آی والا چې کم ټولي نه ځایمه چې هغه د ده په مخ کې کیني نه د ده په مخ کې به د دین په لیاز باندې هېڅ هم نه یو څیز بول هم نه ورځي د ایمان باندې بالکل چې کوم دی ښه برابر دی هر څه وله ورځي تقریبا او دا چا چې دا ایډیټ کړی ده ته به هم وایم چې ته د ده سره صرف کښېنه ته د نه صرف څه زده کړه وکړه څه دغه کړه چې یاره دی په کم مذهب دی په څنګه دله څه ورځي نه ورځي خو ډېر خلک لګیا دي څوک دله چې کوم نوم یې ښودی دی ډیزلي دا څومره سپکه خبره ده اوس به ډېر ملګري وایي چې یاره زه د لول به خبره دا وکړم چې یاره زه په یو پارټۍ کې هم نه یم خو مطلب مې د ویډیو دا او مقصد دا و چې یاره دا چې کوم دی دا پیک وه دا د خپلو ګروپونو خپل ایډیا نه مه شیر کوئ خو دا چې چا جوړ کړی په هغه باندې لعنت ووایي ځکه چې دا د یو عالم بې حرمتي کې راځي بې حرمتي کې ځکه چې هغه ناست په جاز کې دغه ځای به کومل تاسو کتلی دی بیا پکې یو کمنټس کې یو ملګري لیکلي وي کیدای شي په دغې مخکې کوم دا ریل پټو چې دی په دې کې به چې شراب نه و د دغې نه وروسته دا شراب راغلي چا به دې بیا اغوستي نو د ده نه دا پټو چا واغست البته د دوی سره یو فوټوګرافر ګرځي د یار سوشل پارټۍ ورکر چې کوم دی هغه سره یو کیمرامین اکثر دا ګرځي څنګه چې تاسو ته پته علیمان چې دي زموږ لپاره قابل احترام دی ځکه چې دا د نبي علیه صلات وسلام په وارثان دي په دغه وارثانو کې راځي نو د دې بې حرمتي کول یا په دوی پورې دا پروپیګنډې جوړول یا د دوی مختلف قسمه مذاق وړول چې یاره کله د جنې سره د ده سره د جنې سره ولګي کله د ده په هغې کې نواز شریف کې نه دا څومره سپکه خبره ده څومره بده خبره ده دا صرف تاسو د خپل یو پارټۍ دپاره او دا پارټي به تاله درکوي څه مزې بیا هغه حکمرانان وکړي هغه غټانو پې وکړي دا کم چې هسې تش ورکران دي دا خو هسې لکه مطلب دا زموږ په شان یو لپنګان به ګرځي یو لپنګان به وي نو ټولو ملګرو ته مې خواست دا و چې یاره د دې مولانا نه چې کوم دی قلار شي چې تاسو د ده عزت نه شي کولی نو پکار ده چې تاسو د ده بې عزتي مه کوئ